إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية: وهي الجماعة. ديرو درانو محترمو سپینګرو مشرانو ځوانانو او امزورو کشرانو ورونو او خویندو د هر څه نه مخکې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وایم. او بیا د الله تعالی شکر ادا کوم چې موږ ته توفیق راکړو چې د دینی اجتماع په خاطر موږ بیا یو ځل سره راټول شو، تر څو چې د الله تعالی احکام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ارشادات او سنت وو. او بیا دی اسلامی دولت او په خاصه توګه د اوقافو د وزارت او بیا د جاریاتو د مرکز او بیا د پښتنو ورونو او په سر کې د شیخ نعیم صاحب د ټولو شکریه ده. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د اسلام په دغه مبین دین باندې چې موږ په الله تعالی مشرف کړي او دا د نعمتونو سر دی، په هغې باندې ټینګ پاتې شو او الله تعالی مو د دنیا او د آخرت سعادت او نېکبختي نصیب کړي. ورونو تنګېږو به نه، لږ شانتې تحمل او برداشت پکار دی او لږ درنه د دې ارزو کوم چې زه چې څه وایم دې ته ښه
د زړه په غوږونو باندې متوجه شي. ورونو تاسو واورېدل چې زما موضوع د رافضو چې دا هغه صحیح نوم دی چې په دوی باندې اطلاق پکار دی. خو چونکې په خلکو کې د شیعګانو په نامه باندې شهرت لري نو موږ به ورته شیعګان وایو چې د دې ډلې خطر مسلمانانو ته د اسلام دین منونکو ته څه دی؟ دا ډله څه عقیده لري؟ دا ډله څه اهداف لري؟ د دې ډلې مرام او مقصد په دې اسلامي نړۍ کې څه دی؟ څه کول غواړي؟ څه د تاریخ په اوږدو کې کړي دي او څه دا نن سبا کوي؟ باور وکړئ چې د انسان د مسلمان چې په اسلام باندې غیرت لري او د اسلام دین چې دا د ټولو سرمایو نه معزز ترین سرمایه ده چې په دې پورې د انسان سعادت او نیکبختي د دنیا او د آخرت تړل شوې ده. دغه اسلام چې موږ د هغې سره مینه او محبت دی او په زړه کې دا ځای لري نو زړه مو ته نه غواړي چې د دې ډلې خباثت او مکر او د هغوی قباحتونه د منبر په سر باندې د مسلمانانو غوږونه په دې باندې په تکلیف کې خو چاره نشته دی. په دې پورې به موږ قرآن او سنت پسې به اقتدا وکړو چې الله تعالی د باطلو ډلو د باطلو دینو ذکر او د هغوی د ویناو او د هغوی د قباحتونو ذکر په دې خاطر کړی دی چې خلک د شر او د بدۍ نه ځان وساتي او د شر عاقبت او د هغې خطر ته متوجه شي. آیا قرآن کریم د یهودو قباحتونه نه دي ذکر کړي؟ آیا قرآن کریم د نصاراو قباحتونه نه دي ذکر کړي؟ آیا قرآن کریم د شیطان مکرونه او چلونه نه دي ذکر کړي؟ آیا قرآن کریم د مشرکینو کافرانو مکرونه چلونه د هغوی طریقې او د هغوی عمل او کارنامې د انبیاو په مقابله کې نه دي ذکر کړي؟ دا ولې؟ په دې خاطر باندې چې د فساد خاوندان بې دینه او ګمراه خلک هغه څوک چې د قباحتونو او د چټلیو نه ډک دي د هغوی عقیدې خرابې دي هغوی د فساد نه ډک دي هغه مسلمانان وپېژني د هغوی د ویناو نه ځان وساتي د هغوی د عقیدو نه ځان وژغوري او د هغوی په لاره او د هغوی په طریقه باندې روان نشي. نو ځکه موږ مجبوره کېږو چې دا نن موږ وایو چې د شیعګانو خطر د رافضو خطر ذکر کړو. ورونو د اله العالمین رب العالمین حکمت دی په هر څه کې حکیم دی هم په شرع کې او هم په تقدیر کې. شرع چې رالیږلې ده د حکمت نه ډکه ده. کوم شریعت چې موږ ته د انبیاو د رسولانو په واسطه راوړل شوی دی د حکمت نه ډک دی او الله چې په دې دنیا کې که خیر دی او که شر دی پیدا کړی دی او پیدا کوي دا ټول په حکمت باندې بنا دي. دا چې الله تعالی
د هغه چا مذمت او بدي بیان کړې ده چې هغوی دین ګډوډ کړی دی، دین یې ویشلی دی، په دین کې فرقې او ډلې جوړې کړي دي او هرې ډلې د ځان دپاره بېله تګلاره، بېله لاره، بېل فکرونه، بېل نظریات غوره کړي دي او د الله د احکامو نه ګرځېدلي دي، د رسولانو د دعوت او د هغوی د بلنې نه یې انکار کړی دی. الله تعالی د هغوی مذمت او بدي بیان کړې ده او فرمایي ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ها کسانو چې خپل دین ګډوډ کړی دی، ویشلی دی، تقسیم کړی دی، د نظریاتو د خواهشاتو تابع کړی دی، نو دا طبیعي خبره ده چې کله دین د خواهش تابع شي، دین د نظر تابع شي، دین د فکر تابع شي، نو فکرونه یو نه دي، نظریات یو نه دي، ریزانې یو نه دي، نو بیا به څه کېږي؟ څوک به یوه رای پیش کوي، څوک به بله رای پیش کوي، څوک به یوه نظریه پیش کوي، څوک به بله نظریه پیش کوي، څوک به د یوې نظریې تایید کوي، څوک به د بلې نظریې تایید کوي، چې د دې نه به بیا ډلې جوړې شي. نو وکانو شیعا، الله وایي چې بې ډلې ډلې دي، نو لست منهم فی شی. ای پیغمبره، ای رسول الله صلی الله علیه وسلم، ته په دې د دوی د منهج او په طریقه کې د دوی سره په هېڅ شي کې ته نه، په هېڅ شي کې د دوی په لاره ته نه، د دوی په عقیده ته نه، د دوی په فکر او په نظر ته نه روان، ځکه چې ته په هغه دین باندې چې هغه د وحدت او هغه د اجتماع دین دی، هغه دین دی چې د الله تعالی لپاره انتخاب شوی دی، هغه دین دی چې په اجتماع، په وحدت، په یووالي باندې امر کوي، هغه دین دی چې انسانان د تفریقو، د اختلاف، د ګډوډۍ، د مختلفو نظرونو پسې د روانېدلو او مختلفو فکرونو پسې د روانېدلو نه منع کړی. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. الله وی تاسو د هغو کسانو په څېر مه کېږئ چې هغوی ګډوډ تفریقي اختیار کړې وي او پس د هغې نه چې ښکاره، څرګند، سپېڅلي، روښانه دلایل او شریعت ورته راغی او بیا یې دین ټوټې ټوټې کړ، دین یې په ډلو باندې وویشه، ته د هغوی په لار روان یې، ستا دین هغه دین نه دی، ستا عقیده هغه عقیده نه ده، هغه د وحدت او د یووالي نه ډکه ده، هغه د اجتماع او د عدل نه ډکه ده، هغه د الله تعالی په حق باندې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د انبیاو په حق باندې بنا ده، هغه د انبیاو د ملګرو په حق په رعایت او لحاظ باندې بنا ده. ورونو، نو متاسفانه د الله تعالی حکمت همدا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په یهودو کې یو اویا فرقې او ډلې وي، په نصاراو کې دوه اویا ډلې او فرقې وي، او زما امت به په درې اویا ډلو باندې ویشل کېږي. دا کار تکویني دی، یعنی الله په تقدیر کې نوشته کړی دی، ځکه چې الله تعالی د کوم وخت نه انسانان پیدا کړي دي نو متضاد قوتونه دي، یو طرف ته خیر او بل طرف ته شر، یو طرف ته د خیر پیروان او بل طرف ته د شر پیروان او تابعداران. دا کشمکش، دا مقابله د حق او د باطل په مابین کې، د رڼا او د توفان په مقابله کې دا روانه ده او د الله تعالی په حکمت باندې بنا ده، تر څو چې هغه څوک چې رڼا غوره کوي، خیر غوره کوي، هغوی د هغه چا نه جدا شي چې هغوی په شر پسې روانېږي، د ظلمت او د تاریکیو تابعداران دي او په تورتم د ځان